خطاکار غوندې سړی یم ریاکار غوندې سړی یم د خپل ځان نه هم باغي یم څه اغیار غوندې سړی یم د احساس ګریوان په لاس کې تار په تار غوندې سړی یم د ساده نه وتلی تیلهدار غوندې سړی یم ډېر اومه په ما پاخه شو څه انګار غوندې سړی یم د مذهب جابه مې نشته خو دیندار غوندې سړی یم د امید خطا بس دا ده وفادار غوندې سړی یم. السلام علیکم قدرمنو. د دې نه مخکې چې زما په یوټیوب باندې زر سبسکرایبر پوره شي غواړم دا چې یو څو خبرې در سره وکړم د هغه کسانو لپاره څوک چې صرف ما د کیمرې په سترګه باندې پیژني نو زما نوم عمران الله معراج دی په سوات کې د مدین اوسېدونکی یم. کومه هڅه چې ما شروع کړې ده نو دا زما پوره ژوند نه دی د هر چا په شانتې ما ته هم وزګار ټایم میلاویږي چې دغه وزګار ټایم په کار راوستو دپاره خپل شوق د فوټاګرافي ویډیوګرافي ژوندي ساتلو دپاره ما د لاګینګ یا د لاګز دا کم قصه چې کومه ده دا شروع کړې ده چې د دې په ذریعه لوی ذات زما نور هم ډېر شوقونه پوره کوي که هغه د پښتو ژبې یا د پښتو ادب خدمت دی یا ګرځېدل دی یا زما د دې جنت وطن یو ښکلی مخ دنیا ته ښوول دي او یا د دې کرکجن ماحول نه په یو نوي ډول باندې خوند اخیستل دي. زما ډېر ملګري داسې دي چې هغه زما په دې کار کې په دې هڅه کې ما اپریشیټ کوي ما انکریج کوي ما سپورټ کوي ما موټیویټ کوي نو هغو ته وایم چې بې ستاسو د نشم هم ستاسو د وجې نن الله پاک دې ځای ته راوستمه. څه ملګري داسې هم دي چې هغه وایي چې یار ته چې څونه محنت کې د هغې صله تا ته نه میلاویږي نو ته داسې وکړه چې په اردو کې لاګینګ شروع کړه ځکه چې د اردو کې یو ښه آډینس تا ته میلاویدی شي او ته یو ښه آډینس ګین کولی شي یا ته په هغه قصه باندې ویډیو جوړه کړه یا ته په دې ټاپک باندې خبرې وکړه نو هغو ته وایم چې او یار ما ته پته ده او دا یوټیوب دا فلم چې کوم دی دا زه د پوره وخت نه ګورم ماله چې کوم دا کانټروورسیز چې کوم دی هغه ماله یو ډېر ښه پیم راکولی شي چې نن زه د علیشا په مور باندې خبرې وکړم سبا زه وصال باتینګن ته د بادرنګو ټوپۍ په سر کړم بله ورځ آینه د کلتور ته آینه د بربنډتوب ووایم یا بله ورځ د ټوپکمار په غوږونو کې هوایي ډزې وکړم او یا بله ورځ بیا د طاهر خان لالا په سپورټ کې یا خلاف ویډیو وکړم. دا قصې چې کوم دي ماله ډېر سبسکرایبر راکولی شي دا زه منمه خو دا قصې زه کول نه غواړم. اصل کې لاګ وایي څه ته مطلب لاګ چې کوم دی د بلاګ نه راوتی دی دا هم د انګریز جوړ کړی فلم دی چې په هغې کې یو کس خپل د سوچ یا خپل د روزمره ژوند صحیحه یا د یو کار کولو طریقه یا هغه په ویژول فارم کې چې کوم دی دنیا ته د ښوولو کوشش کوي نو زه نه غواړم چې زه خپل دا فلم په داسې منفي کردارونو په منفي سوچ باندې ډک کړم دا زما مطلب د سوچ نه یا زما خوښ نه دی دا قصه چې زه یو کس چې کوم دی د هغه په کار یا د هغه په کردار باندې هغه جج کړم. ښه قدرمنو خبرې څه اوږدې شوې څه پخې شوې څه اومې شوې خو که د چا خاطر پې دروند شوی نو بخښنه غواړم د دې نننۍ خبرو سره درنه اجازت غواړم انشاءالله را روان لاګ چې کوم دی هغې کې به کوشش کوم چې خپل د دې وطن یو بل انځور یو بل ښکلی مخ ستاسو مخې ته راوړم چې تاسو ته هم خوند واخلئ او زه پکې څه نه څه تجربه حاصله کړم. نو ستاسو د مینې راکولو بیا مننه او بیا هم مننه چې دې ناچیز انسان له دونه مینه ورکوئ. الله پاکو ښاد آباد او د یو پازیټیو سوچ سره ژوندې ګړندې ساته د لوی الله په امان.